بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن کریم د ترجمې او تفسیر څلورمې برخې ته ښه راغلاست. ولهم عذاب علیم، ولهم د پار د دی عذاب دی علیم دردناکه. الله تعالی جل جلاله به دی ته عذاب ورکي بما په سبب سره د هغه کانو چې دی و یکذبون درواغ به یې ویل چې موږ ایمان راوړی دی لیکن ایمان به یې نو راوړی. و اذا هغه وخت قیله چې وویل سی لهم دغه مشرکینو لره دغه کفارو لره لا تفسدو تاسې فساد مه کوئ فی الارض په مځکه کې، نو بر دوی څه وایي؟ قالو دوی وایي انما موږ چې یو نحنو همدا موږ مصلحون موږ اصلاح کوونکي په مځکه کې. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا انهم خبردار وسی هم دی چې جی المفسدون فساد کوونکي جی ولکن لا یشعرون دی شعور نه لري په خپل هغه کم تاوان چې دی رسیي په دغه باندې نه پوهېږي. و اذا هغه وخت قیله چې وویل سي لهم دی لره دا مشرکینو لره آمنو ایمان راوړي کما لکه چې آمن الناس لکه نور خلکو چې ایمان راوړي دي تاسې هم داسې ایمان راوړي. قالو دی وایي دا مشرکین انؤمنو ایا موږ ایمان راوړو داسې ایمان کما امن السفهاء لکه بیا عقلانو خلکو چې ایمان راوړي دي. نو الله تعالی څنګه ورته وایي د دې خبرې په جواب کې الا انهم خبردار اوسئ همدا مشرکین چې دي هم السفهاء هم دی ناپوهان دي ولکن لا یعلمون ځکه دی علمیت نه لري دی نه پوهېږي چې موږ څونه بې عقلي کوو موږ څونه بې عقلان یو ځکه د الله تعالی جل جلاله کلام نه منو.